تاسو خبر یې چې کله انبیا به دعا کوله نو هغوی به د آخرت لپاره دعا کوله یا به الله نه بخښنه غوښتله یا د خپل راتلونکو نسلونو لپاره به دعا کوله. نو اوس دا دعا واورئ چې قال رب اغفر لي، الله ماته وبخئ، وهب لي ملکه، او ماته یو سلطنت راکئ، لا ينبغي لأحد من بعدي، داسې سلطنت چې ما نه وروسته هغې په شان سلطنت بل هیڅوک هم به نه لري، انک انت الوهاب، او دا تاسو یې چې کوم موږ باندې انعام کوئ. نو سلیمان علیه السلام دلته الله نه څه غواړي؟ اول شی استغفار او دوهم سلطنت. نو اوس تاسو ماته وښیئ چې دا دین دی او که دنیا ده. نو زموږ په معیار مطابق دا خو دنیا هی ده. نو بیا تاسو سوچ کوئ چې دا څنګه کیدی شي چې یو نبی الله نه دنیا غواړي. نو دا څومره ښکلې دعا ده چې هغوی اوله ترجیح د استغفار له راکړې ده. او یو انسان د ژوند کې څومره کولی شي؟ تاسو څومره کلونه د دنیا کې اوسېدی شئ؟ ماته وښیئ. آخر کې به تاسو الله ته بیرته ځئ چې که ستاسو خوښه وي او که نه وي، ځکه چې یو ورځ مقرر ده. د زما نه وروسته به څه شی ژوندی وي چې زه خپل د آخرت باره کې سوچ وکړم او الله نه توبه او استغفار کوم او الله مخکې ژاړم، نو زه دا څومره کولی شم؟ د دې هم یو حد دی. نو هغه کوم شی دی کوم چې د زما مرګ نه وروسته هم زما مغفرت ذریعه به جوړیږي او هغې ته وایي صدقه جاریه. هغه ښه والی کوم چې تاسو دنیا کې پرېښی او حدیث کې وایي چې ستاسو صدقه جاریه مالم کیدی شي او بل ښایسته شی ستاسو ماشومان چې کوم ستاسو نه وروسته ښه کارونه کوي. نو الله هر کس له یو بل نه بیل شی عطا کړی دی. چا سره ماشومان شته نو مال نشته او چا سره مال شته نو ماشومان نشته. ځکه الله قرآن کې وایي المال والبنون زینت الحیات الدنیا، چې مال او اولاد د دنیا ښایست او خوبصورتي ده. نو تاسو قرآن کې انبیا ته وګورئ، هغوی ټولو سره یو قسم قابلیت نه و. نو کله چې موږ سلیمان علیه السلام ته وګورو نو هغوی قابلیت څه و؟ هغوی قابلیت حکومت کولو. الله هغوی له داسې استطاعت ورکړی و چې هغوی د جنانو او د انسانانو باندې حکومت کولی شو. هغوی ته ټولو باندې یو کنټرول ورکړی و. نو اوس ماته وښیئ چې دا قابلیت ټولو خلکو کې او که ځینې خلکو ته الله ورکړی وي او تاسو سره څومره هم اختیار به وي نو هغې هومره به تاسو خلکو باندې ظلم کوئ. نو سلیمان علیه السلام پوزیشن ډېر ښکلی و. الله هغوی ته یو بادشاهت ورکړی و، یو خاص قابلیت ورکړی و او هغوی خبرو چې دا څنګه استعمالول دي. نو هغوی ته الله ډېر خاص شی عطا کړی و. سبحان الله. نو تاسو سوچ وکړئ چې هغوی د خپل وروسته څه صدقه جاریه پرېښې ده. نو موږ وګورو چې داسې هیڅ صدقه جاریه نه ده پرېښې. نو هغوی یو موقع ولیدله او د خپل آخرت ته وکتو او خپل قابلیت ته وکتو. نو هغوی الله نه داسې شی غوښتی و کوم چې هغوی قابلیت مطابق و. نو کوم سلطنت او قابلیت الله ورته ورکړی و هغه ډېر زبردست و. نو هغوی الله ته دعا وکړه چې کوم سلطنت او ځمکه تاسو ماته ورکړې ده هغې را نوره هم لویه کړئ، ځکه چې هغوی خبرو چې زه دا سمبالولی شم. ځینې خلک د نوم او شهرت نشي سمبالولی او ځینې خلک د دولت نشي سمبالولی. نو دا ډېر اهم دی چې موږ دا پوه شو چې زموږ دننه څه کمزوري او څه طاقت دی. او که تاسو خبر شئ چې ستاسو طاقت څه شی دی نو بیا تاسو الله ته دعا وکړئ چې یا الله دا شی ماته نور هم درکړه. نو الله تاسو کم هم طاقت ورکړی دی هغې له الله نه نور غواړئ چې ستاسو هم یو میراث جوړ شي. تاسو الله ته دا دعا وکړئ چې که دا شی زما آخرت نه خرابوي نو ماته دا نور هم درکړئ چې زه دې له ستاسو دین په لارې کې ولګوم. څنګه چې حضرت عثمان سره څومره دولت و، یقینا هغوی به د الله نه غوښتي وي او بیا هم د دولت هغوی باندې هیڅ اثر نه اچولی. خو تاسو قارون ته وګورئ چې دولت هغې سره څه کړي وو. څه هم چې الله ورته ورکړي وو هغې خپل آخرت ورسره خراب کو. نو ځکه هر کس د الله نه یو شی نه غواړي. نو سلیمان علیه السلام ته معلوم و چې هغوی طاقت او قابلیت څه شی دی او هغې طاقت هغوی باندې بد اثر نه اچولی. نو ځکه هغوی الله نه دا غوښتنه وکړه چې ماته دا طاقت نور هم درکړئ، ځکه چې دا هر څه زه به ستاسو دین په لارې لګوم. او بیا الله قرآن کې وایي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا. ما د هوا له هغې اطاعت ورکړی او د شیطانانو به هغې کار کو او ځینې داسې وو چې هغې دپاره د اوبونه خزانې وښکلې او کوم چا به هغې خبره نه اورېده نو هغوی له به دې قید کې واچو. نو الله هغوی باندې دومره لوی احسان کړی و. نو موږ لپاره خپل کمزوري او خپل طاقت معلومول او الله سره دا عهد کول چې موږ هر څه به هغې په لارې به لګوو. ستاسو د دین لپاره په دنیا کې داسې میراث به پرېږدو چې کوم موږ نه هم لوی وي
د دې څیز غوښتنه کول بالکل صحیح دي ځکه چې تاسو دنیا نه غواړئ او چې دا تاسو له دنیا کې هم فایده راکوي نو هغه هم غلطه نه ده ځکه چې دې نه تاسو هغه اخلئ کوم چې تاسو ته ضرورت وي او دې نه هغه ورکوئ چې کوم به تاسو ته آخرت کې پکارېږي نو موږ هغې نه اول شی د بخښنه غواړو او بیا موږ وایو چې موږ ته داسې شی راکړه چې کوم زموږ د مرګ نه پس هم زموږ د بخشش ذریعه وي